ممی زور و نورتا ممی کاڑ و نورتا ژوند دیستو من دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ژوند دیستو من دکړم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ندی خوشحالی راکا ندی نازولیم زلدی امرامت کرلو امان چیستڑیم سنگا بدی و پرخم کم خواتا دی وڑایم و قسمتا بس کرنور زچف در تغلیم څنګه بدی او بخم کوم خواته دی وړایم وا قسمت بس کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو ننګرهار ولایت دربه ولسوالۍ اړوند د ګړکو کریا ده. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د المقدس خیریه بنسټ لخوا په هر اختر کې په مختلفو ساحو کې یتیمانو دپاره د اختر د جامو بندوبست وي. نو دا ځل هم د تیر په څیر په 9 ساحو کې موږ تقریبا 900 نفرو ته د اختر د کالیو بندوبست کړی و چې دغه بندوبست د ډېرو ملګرو په مرسته باندې شوی و. هغه ملګري چا چې مرستې په دې برخه کې زموږ سره کړي باور وکړئ هغه چا سره یې مرستې کړي دي چې هغوی ته که ستاسې مرستې نه وی رارسېدلې نو په دغه اختر کې د جامو نه پاتې وو. دا څومره ماشومان چې تاسې ګورئ دې کې زیاتره یتیمانان دي او هغه یتیمانان چې هغه ډېر بې سرپرسته یتیمانان دي. موږ په 9 ساحو کې د هر چا دروازه ټکولې ده. خیاط را سره و تاسې مخکې زموږ ویډیوګانې کتلې دي. د هغوی ناپونه مو راونیول د اختر نه 10 ورځې مخکې او بیا څو ورونو مرسته وکړه چې 58 تانونه و د 1,34,900 افغانیو په بدل کې 58 تانونه رختو چې د دې نه 910 باندې 900 جوړې وشوې. دغه جوړې چې دي همداسې ګړوکو ډکا په دې کې لاندې د مومندو ساحه ده کوچیان دي را سره همدارنګه مخکې باسول ارزاناو تر دغه پیښې پورې د څومره لارو باندې ساحې چې دي په دې کې مختلف یتیمانان او اړمن یتیمانان موږ راکتلي دي. قدرمن دوستانو د دې لپاره مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ذکر اورېدلی و 91,000 افغانۍ یو ورور چې 3 لکه کلدارې رالېږلې وې 91,000 افغانۍ ورنه جوړې شوې. 10,000 افغانۍ د المقدس خیریه بنسټ د رئیس صاحب لخوا زکات کې ایستل شوې وې هغه یې په دې جامو کې مصرف کړې. 10,000 افغانۍ یو ورور د کارخانو نه مرسته کړې وه چې هغه ورور ته څه مشکلات دي او ډېر دعاګانې د تاسو نه غوښتې دي. 15,000 کلدارې یو ډاکټر صاحب موږ ته د ماشومانو دپاره د ډوډیو دپاره رالېږلې وې خو موږ ته لږې وروسته راورسېدې نو په دغه جامو کې مو ور مصرف کړي. او همدارنګه 50,000 کلدارې د المقدس خیریه بنسټ د اول وین لخوا چې دغه پرون موږ ته په لاس باندې راغلی هغه هم د دغه جامو د رخت او د خیاطانو د روپو په برخه کې وایي تاسې مصرف کړی. 12,200 افغانۍ د امریکا نه یو ورور زکات زموږ رئیس صاحب ته ورکړی و چې هغه هم دغه جامو په برخه کې موږ مصرف کړي. همدارنګه 18,800 افغانۍ ښځینه او ماشومانو ته هغو ماشومانو ته رخت اخیستل شوی و چې هغوی په کور کې نارینه ماشوم نه لرل او یا هم که لرل یې یو به یې ورور و 5-6 به یې خویندې وې. په دغه طریقه باندې دغه ټول کارونه دوستانو سر ته ورورسېدل. 900 خواوشا جوړې شوې په څو کریو کې چې تاسو یې ویډیو ګورئ نن دغه ماشومان ډېر خوشحاله ښکاري. نو دوستانو راځئ د دې څو ماشومانو سره هم لنډې خبرې کوم چې د دوی راتلونکی اختر څنګه دی. د دوی دپاره موږ د اختر د مټیانو بندوبست هم نیولی انشاءالله د څه ملګرو په مرسته باندې که الله کول تقریبا په 4-5 کریو کې د 240 یا 230 کورنیو دپاره به د مټیانو انتظام هم برابر شي. بیا پکې هغه اړمنې کورنۍ چې د هغوی دپاره انشاءالله الله رب العزت که کول نو د غوښې بندوبست هم نیول شوی دی. خو بدبختانه چې کورنۍ ډېرې دي او مرستې کمې وي نو ډېر ټولو کورنیو ته خو نه رسېږي خو یتیمانو کې به هم هغه اړمن یتیمانان ګورو چې هغوی ته ستاسې مرستې ور ورسېږي. نو دوستانو الله رب العزت تاسو ته د بېلې بېلې روپۍ ډېر ډېر اجرونه درکړي. سهار ګلاب او څو ورونه یاستئ تاسو کور کې؟ منګه 4 ورونه او 4 ورته جامې وشوې. خوشحاله یې اختر ته؟ او که د دې بنسټ طرف تاسو ته جامې نه وی شوې اختر به مو څنګه جامې به مو چا درته کړی که نه؟ بیا پاتې وای وس مو نه درلود. او هغه ورور چا چې دغه مرسته وکړه ډېر ملګرو مرستې وکړې دغه رختونه هغوی ته به دعاګانې کوئ انشاءالله؟ ډېر دعاګانې ورته کوئ هغه ډېر دعاګانې غوښتي دي. صحیح ده؟
ستا څه نوم دی؟ سلمان سلمان. پلار دې څه نوم دی؟ زاده ساده. پلار دې ژوندی دی که وفات دی؟ مړ دی مړ دی. څه شي کې مړ شوی؟ عسکری سکرۍ کې مړ شوی. څو وروڼه یاست؟ یو اندازه یم. یو همداته یې. او مکتب وایي؟ مکتب وس نه مکتب وس نه لري. او اختر ته خو یو جوړ جامې وشوې که نه؟ دا نور د چا غوي؟ دا ما هغه غي تره زامنو تره زامنو غوي. خو د جامې تاسو ته نه وي درکړل شوې؟ اختر له چا جامې کړئ پاتې وي؟ خوشحاله یې اختر ته؟ اختر ته په څه شي خوشحاله یې؟ داس خوشحاله چې جامې مو شو. جامې مو شو. نه ډېر حال د زړه مې مخله پاتې وای. خوشحاله یاست اختر ته؟ ولې خوشحاله یې؟ ځکه جامې مو شو. جامې مو شو. اختر دپاره به انشاءالله د مټیانو بندوبست هم تاسو ته وشي ټولو ته. او انشاءالله الله رب العزت به د دغسې ملګرو په مرسته باندې تاسو ته همیشه په هر اختر کې جامې در رسوي. نو ډېرې ډېرې دعاګانې ورته کوئ. صحیح ده؟ ژوند دې ستومان دې کړم ممې درد و نور ته ممې درد و نور ته ممې زور و نور ته ممې کاڼ و نور ته ژوند دې ستومان دې کړم ممې درد و نور ته ممې درد و نور ته سلګي په خوخیو بدلولای شي کنه سپلای په خو کې نه لار جامې هم زړې دي سپلای په خو کې نه لار جامې هم زړې دي جامې هم زړې دي رازا نوی کالی ورته راوړلی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه. قدرمن دوستانو تاسو د راتلونکي اختر دپاره د 700 نفرو هغه ماشومانو کارګزاري اورېده چې د دوی دپاره چا د رخت بندوبست کړی او د دوی دپاره دغه رخت دپاره چا د مختلفو هیوادونو نه مرسته کړې وه. د ماشومانو په مخ باندې نن مسکا ګورئ ټولو ته جامې ورسېدې. انشاءالله راتلونکي اختر به د 700 کورنیو ماشومانو په خوشحالۍ باندې تېرېږي. څه ملګرو د دغه ماشومانو دپاره د مټیانو د مرستې نه هم ویلي دي محنت او خواري شوري د الله رب العزت دی او هغوی په شتمنۍ کې ډېر ډېر برکتونه واچوي. که ستاسې مرستې نه وی قدرمن دوستانو نن به اختر ته لا څو ورځې شته خو د یتیمانانو په کورونو باندې د یتیمانانو په مخونو باندې د نن نه خوشحالي راغله. ټول خوشحاله یې؟ ټول خوشحاله یاستئ؟ دعاګانې به کړی ورته چا ته چا چې مرستې کړي؟ او ډېر ښه. نو قدرمن دوستانو د تل لپاره زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. که د هېواده بهر یې او که په هېواد کې دننه یو ستاسې مرستې به موږ دغسې یتیمانانو کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه. په درد دا بې درده خبرولای شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولای شي اختر زما یتیم قرارولای شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولای شي کنه ژړېږو په سلګیو هره ورځ له نوي غمه هره ورځ له نوي غمه ژړېږو په سلګیو اوښکنۍ سترګې پکولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه دا زموږ اوښکنۍ سترګې پکولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدلولی شي کنه اختر زما یتیم قرارولای شي کنه
سلګي په خوخه بدلولای شي کنه لډیر